السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده ولې د ټرانسفارمر پاور ریټینګ دا په KVA یعنی کیلو ولټ امپیر باندې دی، ولې دوستانو دا په کیلو واټ باندې دی. دوستانو په دې رابطه زه غواړم تاسو سره مختصر عمومي او لنډ معلومات شریک کړم ترڅو تاسو ته خیر او پیدا ورسیږي. نو دوستانو دا ویډیو مو میس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د KVA او د کیلو واټ د مهمو معلوماتو څخه ځانونه برخمن. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. کله چې ټرانسفارمر دوستانو اختراع کیږي یعنی مینوفیکچرینګ کیږي، ډیزاین کیږي او جوړیږي، نو دوستانو هغه اختراع کوونکي او جوړونکي ته دا پته نه وي چې کم لوډ په دې باندې چلیږي. نو دوستانو که د برېښنایي لوډونو په رابطه باندې تاسې ته معلومات نه وي، نو عموما برېښنایي لوډونه دوستانو په 3 ډوله دي، چې دا لوډونه دوستانو عبارت دي د ریزسټیو لوډ، انډکټیو لوډ او کیپیسیټیو لوډ څخه. نو دوستانو لکه څنګه چې لوډونه په 3 ډوله دي، ورسره سره د دې پاور فیکټر دوستانو د 3 واړو مساوي نه دي، د 3 واړو سره په یو لیول کې نه دي. نو کله چې د لوډونو پاور فیکټر په یو لیول کې نه وي، په یو اندازه کې نه وي، نو موږ نشو کولی چې دې ته ټرانسفارمر دوستانو دا په کیلو واټ باندې هغه محاسبه کوو. موږ عموما ټرانسفارمر په KVA باندې محاسبه کولی شو. نو راځو دوستانو KVA ریټینګ پاور ته. اول راځو دوستانو کیلو واټ فارمول ته. نو د کیلو واټ فارمول مساوي کیږي کیلو واټ ضرب روټ 3 ضرب ولټ ضرب امپیر ضرب پاور فیکټر سره، او د KVA فارمول مساوي کیږي KVA مساوي کیږي د ولټ ضرب امپیر سره. ځکه چې په ټرانسفارمر کې پاور فیکټر دوستانو دا موجود نه دی د دې په کالکولیشن او محاسبه کې، او په برېښنایي لوډونو کې پاور فیکټر چې دوستانو دا موجود دی. او په ټرانسفارمرونو باندې عموما 3 واړه لوډونه چلیږي، او د 3 واړو لوډونو پاور فیکټر چې دا په یو لیول کې نه دي، یعنی سره مساوي نه دي او مختلف دي. نو عموما د هر قسم ټرانسفارمرو اندازهګیری چې دوستانو د دې د پاور ریټینګ اندازهګیری دا په KVA یعنی کیلو ولټ امپیر باندې کیږي، او د دې 3 واړو لوډونو دوستانو اندازهګیری چې را پاور ریټینګ چې د دې دوستانو دا په کیلو واټ باندې کیږي. او کله چې دوستانو تاسو غواړئ د ټرانسفارمر KVA دا واړوي دوستانو کیلو واټ ته، که ستاسو سره هر قسم برېښنایي لوډ دوستانو تاسو په ټرانسفارمر باندې چلوئ، که دا انډکټیو لوډ وي یا ریزسټیو لوډ وي یا کیپیسیټیو لوډ وي، نو د هغې د پاور فیکټر سره به دوستانو تاسو KVA دا ضرب کوي، نو موږ ته به په لاس باندې دوستانو کیلو واټ په لاس راشي. دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زما چینل سره سبسکرایب کړئ، او که دا ویډیو مو دوستانو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.